سلامونه او درناوی. زما شاته چې دا کوم کتاب ګورئ د بدلمنۍ تاریخ یا په نړۍ کې د بدلمنۍ لنډکی تاریخ، دا د جورج ویلی سکاټ اثر دی چې میر احمد یاد پښتو ته ژباړلی او دانش رندوی ټولنې په کال 2013 کې چاپ کړی. دا کوچنی کتاب چې 140 مخه، 3 لویې برخې او 15 بېلابېل څپرکي لري، د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د بدلمنۍ نن او پرون ته کتنه کوي. د بدلمنۍ نوم خورا سخت دی او دا هغه لار ده چې ښځې او نر دواړه پرې د تباهۍ خواته روان دي. خو نړۍ یو په خاصه توګه نارینه ناترسه دي چې د دې پادیدې د بدبختۍ ګوته یوازې ښځو ته نیسي. دا کتاب در باندې د بدلمنۍ ارتقایي پړاوونه لولي او درښایي چې دا بدبختي څنګه پیل کېږي، له کومو پړاوونو تېرېږي او اخر په کومه نقطه پای مومي. د بدلمنۍ د پیل په اړه دقیق معلومات نشته، خو په دې کتاب کې د بدلمنۍ قصې په غیر اسلامي هیوادونو، په ځانګړې توګه په اروپایي هیوادونو راڅرخي. دا کارونه به په اسلامي هیوادونو کې هم کېږي، خو په داسې خلاص مټ یې هیڅوک نشي کولی. دا کتاب د بدلمنۍ ترڅنګ په تاریخ کې له ښځې سره شوی نادودې هم ښایي او انسان دې فکر ته اړباسي چې بدلمني که د دوو انسانانو، یوې ښځې او یوه سړي کار وي، بیا دا ټول تور ولې یوازې په ښځې پورې کېږي او سړی ولې له دې مسؤلیته خلاص ګرځي. په دې کتاب کې که څه هم زموږ د وطن او نږدې ګاونډیانو په اړه چې دلته پرې نیوکه هم کیدای شي څه نشته او موږ ته شاید لوسته دستي ګټه ونه لري چې له خپله حاله مو خبر کړي، خو دا ګټه را رسوي چې په نړۍ کې آن په دې موضوعاتو څېړنې کېږي، کتابونه لیکل کېږي او د یو اوږد تاریخ په توګه باندې ساتي. د دې کتاب د لوستو ګټه دا ده چې د تاریخ لیکوالو له بهرني سبک او لیوالتیاو سره مبلدوي، نو حتما یې ولولئ. خورا خوندور کتاب دی، ډېر زیات معلومات ورته ترلاسه کوي. ډېره زیاته مننه.